پاکستان وايي بریدګر له افغانستانه راوړي، پر ضد مو جنګي عملیات پراخ کړي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ په وروستیو کې د افغانستان د پولو په اوږدو کې پوځي عملیات زیات کړي دي. د پاکستان پوځ وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هېواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځ او ملیشه ځواک پر پوستو ګڼې حملې وکړې او مرګ ژوبلې یې ور اړولې. دې بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ډېر شوې ویره پیدا کړې چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په تېره یوه میاشت کې له افغانستانه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بېلتون غوښتونکو د پاکستان لږ تر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور رسوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمي د روانې فبرورۍ په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان هېواد دننه ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ته ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هېواد پر ضد ګواښ او تهدید نه کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.